السلام علیکم. نننۍ ویډیو مونږه د کرونا وایرس باره کې ده چې دې ته کووډ 19 هم وایي. دا ناروغي اصل کې شروع شوې ده د ډسمبر په اول هفته کې، او هغه ځای کوم ځای کې چې د کرونا ناروغي اول ځل لپاره پیدا شوه د هغې ځای نوم دی ساوث چاینا ووهان سی فوډ مارکیټ. په دې مارکیټ کې هر رقم غوښه تاسو پیدا کولی شئ، د مثال په ډول لکه د سپي غوښه، د چرګې غوښه، د مار غوښه، د شوپرک غوښه او داسې نور. خلک داسې وایي چې کرونا وایرس په دې مارکیټ کې منځته راغلی دی. اصل کې خبره داسې ده چې دا وایرس مخکې په حیواناتو کې پیدا کېده او دا وایرس د حیواناتو وایرس دی، او په کوم مارکیټ کې چې دومره زیات حیواناتو غوښې خرڅېدلې نو ځکه دې وایرس ته چانس جوړ شوی دی چې حیوانات څخه انسانانو ته انتقال شي. دلته ستاسو په ذهن کې به دا سوال هم موجود وي چې په دومره زیاتو حیواناتو کې دا وایرس به د کوم حیوان څخه منځته راغلی وي. ساینسپوهان وایي چې دا وایرس د شوپرک څخه منځته راغلی ده او په اول ځل کې یو انسان په دې اخته شوی او همداسې نورو ته انتقال شو دا ناروغي، او په ډسمبر په میاشت کې ډېر زیات خلک په دې ناروغۍ اخته شو، او د جنوري په اول د چین حکومت ووهان سی فوډ مارکیټ بند کړو. لیکن جرنل آف میډیکل وایرولوژي ساینسپوهان یو بل ریسرچ وکړو، نو هغوی دا وویل چې دا ناروغي د کوبرا مار څخه منځته راغلې ده، لیکن تر اوسه پورې کوم خاص ثبوت پیدا شوی نه دی چې دا وایرس د کوم حیوان څخه منځته راغلې ده. کله چې دا ناروغي زیاته شوه نو په خلکو کې نښې پیدا شوې، نو له دې نه بعد په چاینا کې یو ډاکټر و چې نوم یې لیون و، هغې د اول ځل لپاره د کرونا وایرس ناروغان ولیدل او د علاج لپاره یې هسپتال ته انتقال کړل. کله چې معاینات وشو د معایناتو نه وروسته ډاکټر لیون په دې پوه شو چې دا یو نوی وایرس دی چې له دې نه مخکې داسې وایرس په انسانانو کې نو پیدا شوی. ډاکټر لیون د خپل ګروپ ډاکټرانو سره دا خبره شریکه کړه چې دا وایرس ډیر خطرناک دی. کله چې دا خبره خپره شوه نو ډاکټر لیون د چاینا د پولیسو لخوا ونیول شو. پولیسانو داسې سوچ وکړو چې ډاکټر لیون په خلکو کې ویره پیدا کوي، او په همدې قضیه کې ډاکټر لیون یې زندان ته انتقال کړو. کله چې ډاکټر زنداني شي نو د هغې نه بعد اصلي کیسه شروع کیږي. په ټول ووهان ښار کې په زرهاو خلک په دې وایرس باندې اخته شول، او کوم ډاکټر چې د اول ځل لپاره دا وایرس معلوم کړی و یعنې ډاکټر لیوین، هغه هم دې وایرس نیولی و او د فبروري په اووم تاریخ باندې مړ شو. د فبروري او مارچ په دې میاشتو کې دې وایرس ټوله نړۍ نیولې وه. لایک، کمنټ او شیر درنه هیر نشي، او که چیرې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو له زاره سره یې سبسکرایب کړئ.